الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د الله رب العزت بتوفیق سره او داغه په رحم او کرم سره موږ د سورة البقره 221 آیته پورې خبره کړې وه او په دې اخرني آیتونو کې بعض احکام الله رب العزت بیانول چې په هغې سره د مسلمانانو تربیت یې کو او دا خبره موږ ذکر کړې وه چې سورة البقره د هجرت نه بعد چې کله رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی نو دا صورت نازل شوی او په دې کې الله رب العزت بیا مسلمانانو ته ډېر احکامات راولېږل د حلال او د حرام او د عبادت ډېرې مسلې ورته بیان کړي. 14م حکم اوس بیانېږي په 220 آیت کې او هغه دا چې بعضو صحابه کرامو تپوس کړی و د رسول صلی الله علیه وسلم نه چې خپلو بیبیانو سره نزدېکت په هغو ورځو کې چې د هغوی مهواري دا جایز ده او که نه. دلته د دې نه مخکې چې دا آیت بیان شي دا مسله یاده ساتئ. د بعضو خلکو جعلي او نقلي غیرت وي، زه ورته جعلي او نقلي غیرت وایم، خود ساخته چې کله د دین مسله راشي یو حکم بیانېږي دته به غیرت رایت شي او دا مسله دیسي او دغه مسله دیسي. نو دې په جواب کې دوه خبرې، یوه خبره دا ده چې د دې تپوس صحابه کرامو کړی او ته د صحابه کرامو نه زیات غیرتي نه یې. بله مسله هغه دا ده بیا الله رب العزت دغه سوال او د هغې جواب په قرآن کې بیان کړی دی. دې شي سره چې چلو کې یاره بعض کار بې وینا کوئ، هر کار کې وینا ته ضرورت نه وي، یو ته پخپله سوچ وکړي چې یاره دې ته اوس ضرورت دی. بله خبره ده چې الله رب العزت دا سوال او د هغې جواب هغه په قرآن کې بیان کړی دی او حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله ډېر غیرتي ذات دی او الله د ټولو نه غیرتي دی. مخلوق کې څوک داسې نشته چې هغې دومره غیرت یې څومره چې الله کې دا خو واضحه خبره. بیا رسول صلی الله علیه وسلم دی، بیا د صحابه کرام دي. بله مسله یا بله خبره هغه دا ده او چې دا مسلې موږ ته شریعت کې بیانې نه شي نو څوک به راته بیانوي؟ جبریل علیه السلام راځي هغه موږ ته وحي کوي چې دا مسله داسې ده دا داسې ده. دا به لازم بیانېږي دې لپاره چې موږ پرې ځان پوه وکړو. بله خبره دا ټیک ټاک چې چلیږي او په دې کور کې چې دا ډیشونه دي او دا فلمونه دي او دا زنانه چې داسې بې حیایي کوي دوی له دا غیرت په دې ولې نه ورځي؟ یعنې که کور کې زنانه دي یا هلکان دي هغوی ټیک ټاکې کوي، هغوی فلمونه ګوري، هغوی سندرې اوري، هغوی هلکان د جنکو پیښې کوي، جنکۍ د هلکانو پیښې کوي، په کور کې دی د ټولو په مخ کې بدې ردې وایي، کنځلې کوي، هغه نامناسب الفاظ استعمالوي د مور پلار په مخ کې، د بچو په مخ کې. تاسو ته پته ده د بعضو کنځلې څنګه د دې ټیم کې غیرت نه ورځي چېرې دا ما څه ووي او دا ما څه وکړو. چې کله د شریعت مسله راشي بیا به د غیرت کته کوي او به راکوي. چې کله ته ووایې چې او زنانه جومات ته مانځله تللی شي، زنانه دپاره جومات کې د مانځه خاص ځای او په پرده کې په حیا کې زنانه تللی شي. د رسول وسلم بیبیانې د صحابه کرامو بیبیانې تللي دا اوسه پورې مسلمانانو بیبیانې ځي راځي. دا څنګه یاره زنانه جومات ته؟ نو زما یو بل سوال دی، دا څنګه زنانه بازار ته؟ په بازار کې ګرځي راګرځي کته به راکېږي څه خبره نه، هر قسمه بې پردګي بې حیایي کېږي څه خبره نه. کله د شریعت مسله راشي شیطان دته بیا دلته غیرت راغلی. نو که څوک دا غیرت مخې ته کېږي دا د خپل جیب کې ځان سره کېږي.
او یا دې د خپل پیزار صفا کړي. کوم چې صحیح غیرت دی هغې له راتله پکار دی. غیرت په خپل عزت باندې، غیرت په اسلام باندې، غیرت په لور خور باندې، غیرت د الله په احکاماتو باندې، دې غیرت له راشه. دغه خود ساخته غیرت کې دی. هغه خود ساخته دی، څوک به ورته غیرت وایي څوک به ورته نه وایي، خو چې کومې خبرې ته شریعت غیرت ویلی غیرت وي. نو صحابه کرامو دا تپوس کړو. د دې تپوس ضرورت ولې راغی؟ هغه په دی چې اهل کتابو دوه ډلې وي، یو یهودیانو دویم نصارا. د یهودیانو دا طریقه وه چې کله به په زنانه باندې مهواري او بیماري راله، او دا الله رب العزت لکه حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم چې دا الله د آدم په لوڼو باندې یو خبره لیکلې ده، داسې عیب نه دی، نه داسې ګندګي ده چې بس زنانه بلکل د څاروي او زناور په شان تعامل ورسره کوه. نو دې یهودو به داسې چل کوو چې دا زنانه به پلیته ګڼله، د دې بدن د دې هر څه دا به پلیت ګڼل، او دا به وی چې دا زنانه څه شي له لاس وړي که نه هغه هم پلیت شي. نو د دې سره به یې ناسته پاسته نه کوله، بلکې دا به یې د کور نه وایسته او دې له به یو کوټه یا کوټګۍ یا یو جونګړه جوړه کړې وه. نو دا زنانه به د هغه وخته پورې دلته ناسته وه چې څو پورې به دا بیماري ختمه شوې نه. کله به ماهواري ختمه شوه بیا به دننه راتله. دا د یهودو طریقه وه. د نصاراو طریقه دا وه چې هغوی به حایزه زنانه او غیر حایزه دي کې به فرق نه کوو. لکه څنګه چې هغه زنانه ده چې ماهواري نشتي، نو دا وی داسې ده لکه څنګه چې هغه ده چې ماهواري شتي، هېڅ فرق پکې نشتي، ناسته پاسته کوروالی چې څه ورسره کې کوه. صحابه کرامو تپوس وکړو چې یا رسول الله موږ به څه کوو؟ د یهودو طریقه دغه ده، د نصاراو طریقه هغه دا ده. رب العالمین یوه لاره وښوه، هغه لارې ورته دا وښوه چې نه، زنانه چې کله د ماهوارۍ په ورځو کې نو نارینه به د هغې سره د کوروالي نه ډډه کوي، او د هغې نه علاوه ناسته پاسته ورسره جایز ده، سملاسته ورسره جایز دي، خبرې اترې ورسره جایز دي. او دغسې قصه نشتي کوم چې یهود کوي چې زنانه پسې شي لاس ولګي بس هغه هم پلید شي، او چې کوم ډوډۍ پخوي هغه نامناسب دي، که چاله اوبه ورکړي هغه صحیح نه دي. دا د یهودو کیسې دي. او ځکه بیا رسول صلی الله علیه وسلم ملګرو ته ووایي اصنعوا کل شیء الا النکاح، هر څه ورسره کولی شي، هر قسمه نزدیکت ورته کولی شي سوای د کوروالي نه. دا خلاصه د دې مسلې شو. اگر که د دې په شان نزول کې ډېر آثار او ډېرې خبرې هغه بیان شوي دي. نو الله رب العزت وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ويسألونك عن المحیض، او تپوس کوي دوی تانه په باره د حیض کې. تپوس صحابه کرامو کړی، دا رسول الله صلی خواله به زنانه هم تپوس نه راتلي، او مخکې به دا ووایي چې الله په حق ویلو کې حیا نه کوي. معنی چې زه دا سوال کومه خو حق دی، نو په حق کې خو حیا نشتی، نو تپوس به وکړو. دین په باره کې به تپوس کوي. او ځکه دا خبره یاده کړي دوه قسمه خلک دین نشي زده کولی، یو چې حیا کوي په دین زده کولو کې، او دویم چې متکبر ځان لوی ګڼي. چې ځان لوی ګڼي دی د چا نه تپوس نه کوي، ځکه چې دی ځان لوی ګڼي. او دا چې حیا کوي نو دی ځان لوی نه ګڼي، خو هلته حیا بند کړی دی، د دین دی زده کړي نه. زنانې ته دا مسله راشي هغه تپوس کوي. نو زنانه که اوس خاوند پوه وي خو ډېره ښه ده، چې خاوند پوه نه وي نو سبق کوي، داسې طریقه خو معلومات کوي که نو دوی ته نه تپوس کوي په باره د حیض کې. حیض هغه وینې ته ویلی کېږي چې په زنانو باندې په خاصو ورځو کې راځي د هغوی د رحم نه، او په دې کې ډېر حکمتونه دي. د الله رب العزت پیدایش چې دی، چې څه شی پیدا کړی دی او څنګه صفات یې پکې اچولي دي، هغه د حکمت نه خالي نه وي. قل هو اذى، ته ووایه دا ضرر رسونکي ګندګي ده. دا په زنانه چې کومه وینه راځي نو ګنده وینه ده، په دې کې به ځان لرې ساتي. د ښځې نه نو څه وایي فاعتزلوا النساء فی المحیض،
بس بیل شي د زنانو نه په حیض کې. اوس الله وی بیل شي، اوس څنګه بیل شي د نور وضاحت لپاره به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واپس کیږي. ور بغیر د حدیثونو گزاره نه کیږي. الله وی بیل شي، څنګه بیل شو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وضاحت کړی دی چې بیل شي معنی ده چې هر څه کولی شي سوای د کوروالي نه. بیل شي مطلب دا شو چې کورواله به ورسره نه کړي. دا مطلب نه چې سملاستی ورسره نه شي، دا مطلب نه چې لاس نشي وروړلی، دا مطلب نه چې هغه لاس نشي لګولی. عایشه رضی الله عنها وایي ما به رسول الله صلی الله علیه وسلم له سرمن ګرځوم، رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې دی زما په غېږ کې سریه ښودم او زما به مهواري وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورسره ناسته پاسته وه. بیبیانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه سره به سملاستی په مهوارۍ کې نو په یهودو باندې رد شو او په نصارو باندې هم رد شو، ځکه چې نصارا خو به دغه ګندګۍ کې کوروالی کوي. الله دغې نه منع وکړه. د یهود ډېر زیاتې کوي نو په هغوی باندې هم رد وشو. ولا تقربوهن حتى يطهرن، او مه نږدې کېږئ دوی ته تر دې چې دوی پاکې شي. فاذا تطهرن، نو کله چې ځان ښه پاک کړي، فأتوهن من حيث أمركم الله، نو بیا راځئ دوی ته د هغه ځای نه چې الله تاسو ته حکم کړی دی. ان الله يحب التوابین، یقینا الله مینه کوي د توبه ویستونکو سره. ويحب المتطهرین، او مینه کوي د پاکي کوونکو سره. ولا تقربوهن، نه به نږدې کېږي. نه به نږدې کېږي څه مطلب شو؟ جماع به ورسره نه کړي، کوروالی به ورسره نه کړي. ولا تقربوهن حتى يطهرن، تر دې چې دوی پاکې شي. پاکې شي مطلب یعنې تر دې چې دوی دا وینه او مهواري بنده شي. فاذا تطهرن، نو کله چې ځان ښه پاک کړي، نو ګوره بیا د پاکوالي خبره ده. دې کې د جمهور العلما دا قول دی، وایي د دویم پیر پاکوالي نه مراد چې کله غسل وکړي. نو د دې نه مسله دا راووته که چېرته د یو زنانه حیض بند شو او طهارت پرې راغی، نو خاوند ورسره د هغه وخته پورې کوروالی نشي کولی چې څو پورې دې غسل نه یې کړی. دلیل پې دا دی چې الله یو پیري وي کله چې دوی پاکې شي، بیا وایي چې کله ځان ښه پاک کړي بیا ورته نږدې کېږي. نو ځان ښه پاک کړي په څه سره؟ په غسل سره. او دا راجح قول دی او په دې کې احتیاط دی. فأتوهن، نو بیا راتګ کوئ دوی ته من حيث أمركم الله، په هغه ځای کې چې الله تاسو ته د هغې ویلي دي. یعنی من حيث أمركم الله في الموضع الذي أحله الله لكم، بیا راتګ کوئ دوی ته په هغه ځای کې چې الله ستاسو لپاره حلال کړی دی. نو دې کې دا مسله هم راووته چې زنانه سره کوروالی کول یا هغې ته نزدېکت د دبور د طرف نه دا حرام دی. او حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي، او دا صحیح حدیث دی، امام ابن ابي شیبه هم راوړی دی، امام احمد هم راوړی دی. وایي من اتی حائضا، چا چې د حایضې زنانه سره کوروالی وکړو، او امرأة فی دبورها، یا د زنانه سره په دبور کې کوروالی وکړو، او کاهنا، او یا لاړ په کاهن نجومي پسې او هغه خبرې رښتینې وګڼلې، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. نو د انکار وکړو د هغه څه نه چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوي. او حدیث کې داسې هم راځي، امام ترمذي راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي، عبدالله بن عباس حدیث دی، اقبل وادبر واتقي الدبر والحیضه. په هر طریقې سره چې وي د خپل بیبي سره کوروالی کې کوه، دوو خبرو نه ځان ساته. حیض کې به ورته نه نږدې کېږي او د دبور د طرف نه به ورسره کوروالی نه کړي. نور دا د بیبي ده چې هر څنګه کوروالی ورسره کوي هغه کولی شي. او سبحان الله هسې علم کې او تپوس کې حیا نه کول. دې کې یو قصه، مسروق رحمه الله په عایشه رضی الله عنها پسې یو پیر ورغی او سلام یې پرې واچو، هغې ورته هرکلی ووایي. وایي ما ورته بیا وایي چې زه یو تپوس کول غواړم خو انا استحیي، حیا راله راځي. هغې ورته وایي انما انا امک وانت ابني، زه ستا د مور په ځای یم، ته زما د زوی په ځای. د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانې دا د امتیانو میندې دي. خیر یې تپوس وکړه، ما للرجل من امرأته وهي حائض. سوال دا دی چې کله زنانه باندې د حیض بیماري راشي، نو د سړي دپاره څه روا دي او څه ناروا دي؟ هغې ورته وایي هر څه روا دي، خو د کوروالي نه ځان لرې ساتي. د
دا مسله دلته بیان شو. بیا الله وایي ان الله يحب التوابین، الله هغه خلک خوښوي چې توبې ډېرې وباسي، ويحب المتطهرین، او الله هغه خلک ډېر خوښوي چې د پاکۍ خیال ساتي. ولې د آیت په اخره کې د توبې او د طهارت ذکر، د توبې ذکر به دې وکړو که چا نه دا ګناه شوي نو شوي ده ته اوس توبه دې وباسي، الله ته دې واپس شي، او الله خوښوي توبه ویستونکي. دلته دا مسله یاده کوي، دا د عوامو مسله ده چې په دې سره ښځه طلاقېږي، دا دې سره ښځه نه طلاقېږي، خو دا غټه ګناه ده، لویه ګناه ده. موږ اوس حدیث ذکر کوو وعید، خو ښځه ورسره نه طلاقېږي. بیا او د الله خلک خوښ دي چې هغوی د طهارت خیال ساتي، دا خبره یاده کوي. او ځای په ځای به راشي قرآن کې شریعت طهارت ډېر خوښوي، او خیال هم نه دی دا ولې د مانځه دپاره اودس چاردام دی، او ولې دا غسل دی، ولې د تیمم دی، دا ټول دې لپاره چې انسان پاک وي. د الله رب العزت طهارت خوښي او پاک خلک یې خوښي. او دلته دا په دې وي ځکه چې کم سړی د زنانه نه په دغه ورځو کې ځان لرې ساتي، مطلب د کوروالي نه، نو دی د ګنډګۍ نه ځان لرې ساتي. معنی چې د طهارت خوښوي او پاک سړی دی. د الله رب العزت داسې خلک خوښ دي. نو کوشش کوئ شروع د عقیدې نه وکئ. اصل طهارت هغه دی، عقیدې پاکې ساتئ، خپله کپړه جامه بدن د اوسېدو ځای د ناستې پاستې ځای، په دې باندې انسان په دنیا کې هم اوچتېږي، په آخرت کې. دنیا کې داسې چې دا مخلوق هم داسې سړی خوښوي، د انسانان هم داسې انسان خوښوي چې هغه پاک صفایي. او دلته به دا ټپه نه کې، بعضو دقه یو کیسه یې زده کړې ده، غریبي ده او غریبي ده. غریبي څوک د طهارت نه منع کوي. د سړی غریب دی نو لکه دی به په بد حال ګرځي، بین به تیزي او غاښونه به په بد حال وي، څه چل دی غریب دی. غریب دی زیات نه سړی دا ووایي چې کور یې نشتي، خوراک یې ښه نه دی ځکه چې غریب دی. جامې کپړې مزېداره نه ده ځکه چې غریب دی. پیزار یې مزېدار نه، غریب دی. خو کپړې یې سخا دي، دا پاکولی نه شي ځکه چې غریب دی. غربت دې مرتبې ته خو ده، خو اوبه دې راواله وایي چې بېځه بېسه پاک. تا ته خو چا دا نه دي ویلي چې نوي جامې واغونده یا نوي پیزار په خپو کړه. تا ته دا ویلی شي نه دي چې دا کومه جوړه چې دې ده دا پاکه ساته، ځکه شریعت یې خوشبو ډېره استعمالوه او د رسول وسلم خوشبو ډېره خوښه. نو په دې کې ما بعض خلک لیدلي چې هغو ډېره کوتاهي کوي، ډېر په بد حال ګرځي، او کله د سړي سره غاړه میلاوي یا داسې پخوا دې تېر شي بین کې روان، دومره په بد حالي. د رب العالمین پاک او صفا خلک خوښي. اوس بل 18 حکم بیانېږي، هغه دا چې زنانه سره چې څنګه کوروالی کوي کولی شي، خو دبور کې کوروالی د زنانه سره د ګناه کبیره ده. نساؤکم حرث لکم، بیبیان استاسو فصل دې استاسو دپاره، فأتو حرثکم انا شئتم، نو راتګ کوئ فصل خپل ته په کومه طریقه چې ستاسو خوښوي. وقدموا لانفسکم، او مخکې ولیږئ د خپلو ځانونو دپاره. نساؤکم حرث لکم. دې په شان نزول کې او سبب د نزول کې ډېرې خبرې ذکر کېږي. یو ده جابر رضی الله عنه روایت دی، او دا په صحیح بخاري کې هم دی، صحیح مسلم کې هم دی، چې یهودو یو خبره مشوره کړې وه ورته. مدینه کې خو یهود اوسېدو، هغوی دا مشوره کړې وه چې کوم سړي د خپلې بیبي سره کوروالی وکړو په حلال ځای کې، په حلال ځای کې، خو د شا د طرف نه، نو بس د ده بچی چې کوم پیدا کېږي هغه به په بدحالي او هغه به بیماري او هغه به ړوني او هغه به کوڼي او دا مرضونه به ذکر کول. اگر که دا سړی کوروالی په حلال ځای کې کوي، په حرام کې نه کوي، حرام خو خبره ختمه شوه. دا خبره بیا د دوی نه چا زده کړې وه، مدینې والا زده کړې وه، د انصارو، ځکه چې د هغوی سره کتاب نه و اسماني، نو هغوی کې هم دا مشوره وه دغه مشرکینو کې چې د دوی سره کتاب دی، د دوی سره علم دی، نو دوی چې کومه مسله بیان کړي هغه بیا اورېده پکار دي. نو هغوی دا خبره مشوره کړې وه. نو د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې یا رسول الله که یو سړی د خپلې بیبي سره کوروالی کوي، په روازي کې کوي، خو د شا د طرف نه کوي، دا به جایز یې او که نه؟ الله رب العزت د آیت راولو چې زنانه ستاسو فصل دی،
چې څنګه دې فصل ته راتګ کوئ کولی شي. او مخکې خبره ذکر شوه چې من حیث امرکم الله، په هره طریقه چې راتګ کې کوه، خو په هغه ځای کې چې کوم ځای الله حلال کړی. رد شو د یهودو په دې خبره باندې. یو روایت کې داسې راځي، عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي، او د امام ترمذي راوړی، چې عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر راغی پر رسول صلی الله علیه وسلم، ټوله طبیعت یې څه خراب، وی هلکت یا رسول الله، زه تباه شو، غرق شو، هلاک شو. هغه ورته یې ولې څنګه هلاک شو؟ وی د خپلې بیبي سره مې کوروالی وکړو په حلال ځای کې او شاړه طرف، دا ناروا کار رانه وشو. رسول صلی الله علیه وسلم ورته څه ونه وي، وایي چې الله له وحي نه ورالېږلی. نو فأوحى الله إلى رسوله بهذه الآية، وی الله رب العزت دا آیت راولېږو. نو بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې اقبل و ادبر، په هره طریقه چې کوروالی کې او کوي دا روا ده، او ځان ساتئ په ماهوارۍ کې د نزدېکت نه، یعنې د کوروالي نه، او په دبور کې شاته طرف کې کوروالي نه، بس د دې نه ځان لرې ساتئ. او حدیث کې داسې راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي ملعون، هغه سړي باندې لعنت ویلی شوی دی، من اتى امرأة من دبرها، څوک چې خپلې بیبي سره کوروالی کوي په دبور کې، په ناروا ځای کې. صحیح حدیث دی، امام ابو داود راوړی، او په دې باندې نور هم وعیدونه راغلي دي. یو حدیث کې داسې راځي، امام احمد راوړی دی، ان الذي یأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله الیه یوم القیامه، داسې سړي ته به الله رب العزت د قیامت په ورځ د رحمت په نظر نه ګوري. کم سړی دا کار کوي. او دا خبره یاده کوي، شریعت چې یو کار منع کړي که نه، هغې کې موږ ته نقصانات دي، ځکه چې موږ منع کوي. د حیض په ورځ کې زنانه سره کوروالی ګندګي ده، بیماریانې دي. په دبور کې د زنانه سره کوروالی کول ګندګي ده، بیماریانې دي، او ډېرې بیماریانې دي. ډاکټران پرې اوس بحثونه کوي، او هغه ډاکټران پرې چې کوم مسلمانان دي، کوم چې غیر مسلمه ډاکټران دي، هغوی په دې باندې تفصیلي لیکل دي په دې باندې چې زنانه سره په دې وخت کې او په دې وخت کې او په دې ځای کې کوروالی نه دی پکار. هغوی د شریعت په نقطه نظر نه وي، هغوی چې کوم خپل په دې باندې ریسرچ کړی ده او بحثونه یې کړي، هغې په رڼا کې وي. او رب العزت موږ ته پخوا دا خبره بیان کړې چې دې نه ځان لرې ساتئ. په دې کې رد شو د عوامو په بعضو خبرو باندې، او عوام اصل د ځان نه کوي، خو یا چېرته د امیر صاحب نه اورېدلي، او یا د داسې مولوي صاحب نه اورېدلي چې هغه سره علم ډېر نه وي. نو زنانه سره د کوروالي په باره کې به د ځان نه خبرې ذکر کړي، زنانه ته کتی نه شي چې هغې باندې جامه نه وي، او زنانه خاوند ته نه شي کتی، او دې سره چې دی نظر ختمي، او دې سره دا کي، او دې سره دغه کي. دا ټولې خود ساخته خبرې دي. رب العالمین عام قانون ذکر کو، فصل دی ستاسو، او دې فصل ته چې څنګه راتګ کوئ سوای د دوو طریقو نه. او ما پرون د خبرو پرون مې دا خبره وکړه چې شریعت قانون ذکر کوي، دی طریقه ده، هغې کې ډېرې مسلې راشي. نو دا نیک ته راځي، یاره چې ښځې سره سړی داسې چل کوي، او چې ښځه داسې کوي، او چې سړی داسې کوي، او چې ښځه داسې، او د هرې خبرې تپوس کوي. لکه تا ته شریعت قانون وکړو چې سړی د خپلې ښځې سره څنګه نزدېکت کوي، کولی شي د دوو خبرونه به ځان لرې ساتي، او بس خبره ختمه شوه. اوس به باقي چغچې وایي چې دا داسې، او دا داسې، او دا دغه، او دا داسې. الله او د الله د رسول نه مخکې کېده نه دي پکار. بیا الله وایي وقدموا لانفسکم، ځانونو دپاره مخکې ولېږئ. هغې نه دي ذکر کړي چې څه ولېږئ. نو یو دا چې ځانونو دپاره مخکې ولېږئ، مطلب دا دی چې کله د بیبي سره کوروالی کوي، نو په دې نیت یې وکړه چې الله دله نیکمله بچی درکړي. یوازې شهوت پوره کول نه دي، الله زموږ تربیت کوي. یوازې خبره د شهوت پوره کولو نه دی چې ښځه او خاوند شهوت پوره کړي. نیت دا ساته چې الله نیکمله بچی راکړي. نو وایي دا بچی مخکې لېږلی کېږي څه، او دا داسې لېږلی کېږي چې د دې نیکمله بچي چې دله ته ښه تربیت ورکړي، دی چې بیا کوم نیک عمل کې الله تعالی اجر درکړي، نو ده ته آخرت کې ځان له اجر ذخیره کړو. دا مطلب شو. چا دا ویلي دي او ځان دپاره مخکې ولېږئ هر نیک عمل. دا بل زما تاسو ته ووایي چې دا د الله رب العزت طریقه ده. کله یو خبره دنیوي رواني، دیني نصیحت ته پکې کوي منځ کې. نو خبره دا ده چې د ښځې سره کوروالی کولی شي، روا طریقه دا ده، ناروا ده، منځ کې الله ته وایي، او د نیکو اعمالو نه دي سوچ او فکر وانه وړي. ګورئ داسې نه چې یو سړی صرف دقې پورې نښتی چې ښځې نه شهوت پوره کول غواړي، او یا ښځې دې پورې نښتې چې صرف شهوت پوره کول غواړي. الله وایي یو بله خبره هم ده، اجر یې هېر نه شي، آخرت دپاره توښه هم برابروئ. ورځ هومره روانه ده. یوازې د ښځې خاوند قیسه نه ده،
یوازې د واده مسله نه ده چې ته سهار هم کښېنې د واده ورد کې او چې د شپې هم کښېنې. بعضو دغه کیسې خصوصا چې واده یې نه کړی د دوی ده لکه ته به چې سهار ماښام ذکر کوي دغه ورد کې واده کته واده بره واده کته واده بره او چې واده وکړي نو بیا هم لګی دا بعض پکې قصې کوي داسې او دا داسې دا الله وایي او بله خبره هم ده. یوازې ژوند کې واده خو نه دی، یوازې شهوت پوره کول خو نه دي. شهوت خو زناور هم پوره کوي، بچي د زناور هم کېږي. مسله دا ده چې زناورو سره خو دا سوچ نشته یو نه په دې مکلف دي چې آخرت را روان دی. زمونږ ته خو مخې ته آخرت هم پروت دی. الله وقدموا لانفسکم. ښه دغه شان دي کې دا هم راغلی چې بیبي سره کوروالی کې نو هغه ذکر ووایه کوم ذکر چې شریعت کې تا ته ښوی شوی دی او هغې باندې مونږ تفصیلي بحثونه رحیق الازهر په درسونو کې کړي دي. اوس دې نصیحت ته د الله وګوره. الله اکبر. خبره در سره روانه وه چې بیبي سره کوروالی کول روا او ناروا طریقه خو وه منځ کې تا ته او یا د دې مسلې په آخره کې دې نصیحت ته وګوره. واتقوا الله ویریږئ د الله نه، ویریږئ د الله نه. مطلب دا د هر هغه کار نه ځان لرې ساتئ چې الله دې ته منع کړی. ای کېدل نه دغه هم رالو د بیبي سره په ناروا ځای کې کوروالی یا ماهوارۍ په ورځو کې کوروالی. خو دې خبره کې سوچ کوئ ګوره. واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا انکم ملاقوه او پوه شئ په دې چې تاسو د دغه الله سره میلاویدونکي یئ. وبشر المؤمنین او زیری ورکه مؤمنانو ته. تاسو الله سره مخ کېدو ولی الله ډېر ډېر آیت دی. او الشیخ العلامه الفقيه ابن عثيمين رحمه الله دا هغه دا طریقه په درسونو کې هغه اکثر د آیت شاګردانو ته رایاده واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه. د الله نه ویریږئ او ګوره د آیت ساتئ چې یو ورځ به دغه الله ته مخامخ کېږئ. الله ته به مخامخ کېږئ. دا نه ده چې خپله مرضي دې وکړه، حلال و حرامو به خیال ساتي. الله به درنه تپوس کړي. نو بیا وي زیری ورکړه مؤمنانو ته. سړی ډېر ویریږي چې الله ته به مخامخ کېږم دا خو ډېره لویه سخته ده او سخته ده. الله وایي مؤمنانو له زیری ورکړه کومو چې د الله منلې ده د هغوی دپاره خو د خوشحالۍ ورځ ده. خو د هغه چا دپاره چې د الله یې منلې ده. اوس بله مسله بیانېږي او دا 18 حکم دی احکام الایمان. بعض هغه احکام چې تعلق ساتي د قسم سره. قسم بعض احکام په دې ایتونو کې بیانېږي. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم او مگر زوی نوم د الله نښه دپاره د قسمونو خپلو. ان تبروا چې تاسو به نیکي نه کوئ وتتقوا تقوا به نه کوئ وتصلحوا بین الناس او جوړه به نه کوئ په منځ د خلکو کې. والله سمیع علیم او الله اوریدونکی پوهه دی. معنی چې د الله د نوم لحاظ کوئ او د هغه د نوم به احترام کوئ. ما یې ترجمه وکړه تاسو پوه شول؟ دا یې ترجمه او صحیح شو وضاحت خو چې عام کله ترجمه داسې وکړي چې څو پورې د وضاحت د دې مخکې اورېدلی نه وي یا پې پوه شوی نه ته په ترجمه صرف نه پوهېږي. مطلب دی کې اوس دو تفسیره دي. یو دا دی چې د الله دا نوم چې دی دا داسې مه استعمالوئ هدف هم ترې جوړ کړی نښه هم ترې جوړه کړې ده په مخه بس د الله په نوم قسم او د الله په نوم قسم د الله په نوم قسم او د الله په نوم قسم. د الله نوم قدر کوئ. یو مطلب دا شو. لکه یو سړی لګی که نه بې ضرورته بس ټکی بخولی زما د الله په نوم قسم او په الله مې دې قسم او په الله مې دې قسم او په الله الله یې څه کړي د الله د نوم لحاظ کوه. بل تفسیر دی کې دا دی چې داسې نه چې تاسو د الله نوم استعمالوئ د دې لپاره چې موږ به نیک عمل نه کوو موږ به تقوا نه کوو موږ به د خلکو منځ کې جوړ جاړی نه کوو. نو ناروا دې څه وکړه یو خو دې د الله د نوم بېعزتي وکړه. بېعزتي یې داسې وکړه چې د الله نوم ته په ناروا خبرو کې استعمالوي. او دویم عجیبه کار دې څه وکړو
وی زما دې د الله په نوم قسمي چې زه به نیکي نه کوم. نو د چا په نوم چې ته قسم خورې هغه تا ته د نیکي د کولو ویلي دي، نو دا کوم قسم ته خورې او دا ته د چا نوم ذکر کوې. لکه بعض خلک کي که نه غوسه کي یا داسې عام ښه صحیح اوقاتو کې غوسه نه وي، قسم به وخوري ځان به د یو نیک کار نه منع کړي. زما دې په الله قسم وي که ما د پلاني تپوس وکړو. وایي دا څه خبره شو چې زما نافرماني او استعمالي پکې زما نوم الله خو تا ته ویلي تپوس وکړه. زما دې په الله قسم وي که ما دا پلانې کار وکړو هغه د نیکۍ کار دی. الله وایي داسې به نه کوې. دې کې ناروا څه دي؟ یو خو ته ځان منع کوې د عبادت نه، دویم دا چې ته سپکاوی د نوم د الله کې. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ها قسم شتي شریعت کې وی خوره، خو په داسې چې مناسب ځای په هغه ځای کې قسم وخوره. داسې نه، قسم جایز دی مناسب ځای کې، او بل فقط د الله په نوم، فقط د غیر الله په نوم قسم حدیث کې راځي دا شرک ته او کفر دی. د کعبې قسم، زما دې په کعبه قسم، بعض وایي د بچي په سر مې دې قسم دی. دا د هندوانو نه اخیستې شوي قسمونه دي. ښه ده، زما دې د پلار په سر قسمي او د مور په سر مې دې قسمي، دا ټول شرک دی. د الله نه علاوه د بل چا په نوم قسم نه دی روا. ولې چې څوک چې قسم خوري د چا په نوم که نه، نو د چا چې دغه نوم دی دی د هغه یو خاص تعظیم کوي، او د دې خاص تعظیم او قدر وړ او لایق چې دی هغه یو رب العزت دی. بس نو دی وایي زما دې قسم په الله، بیا بل پرله وایي زما دې قسم د زوی په سر. معنی ده چې د زوی هم داسې تعظیم کوي لکه څنګه چې د الله کوي. زما دې قسم د کعبې، نو کعبه خو کاڼی دی، کعبه خو مخلوق دی. د پلانی پیر صاحب په نوم قسم، د پلانی بابا په نوم قسم، ټول د شرک په زمره کې راځي. ټول د شرک په زمره کې راځي. او کله لوی شرک کله وړوکی شرک خپل ځای کې د هغې تفصیل شوی دی. د دې نه به ځان لرې ساتي. بله مسله دا یاده کړئ، دلته ډېرې مسلې دي او دا اوس احکام شروع شو او ښه ګران دي. موږ به کوشش کوو چې یو یې مختصر بیان کړو، دویم په اسانه طریقه بیان کړو. یو دا مسله یاده ساتئ، که چا قسم وخوړو چې زه به پلانې کار نه کوم او هغه کار واجب دی، هغه کار کول واجب دي. لکه یو سړي دا ووایي چې زما دې په الله قسم وي زه به جومات ته منزله نه ځم، او جومات ته منزله تګ مطلق فرض داسې به وایي نارینه دپاره، او جومات ته تګ د فرض منځه دپاره د نارینه په حق کې واجب دي، او د قسم وکړو. بل یو نیمچه غونته کې مفتي صاحب ورته وایي چې اوس خو به قسم پوره کړي، مزید دا خو قسم خوړلی، اوس به ته منزله جومات ته نه شي. دا بېلمازو لپاره ښه مسله جوړوي، به قسمونه وخورې او پرېږدي کور کې چې ما قسم خوړلی چې زه به جومات ته نه ځم. دلته اوس مسلې حل څه دی؟ حل یې دا دی چې په ده واجب دي چې دا قسم به ماتوي، ده واجب دي او کفاره به هم ورکوي. بله مسله، یو سړي قسم وخوړو یو مستحب کار دی چې دا به زه نه کوم، یعنې واجب نه دی، مستحب دی، الله لازم کړی نه دی. نو حل د دې دا دی چې د دې قسم ماتول مستحب دی، لازم نه دی، مستحب دی. ځکه چې دې چې کوم کار نه ځان منع کړی دی هغه مستحب دی، واجب نه دی. تاسو زما په دې خبر ورسېږئ. درېیمه ده، یو سړي قسم وخوړو چې زه به حرام کار کوم، زما دې په الله قسم وي چې زه به یو کس یاد کو د هغه دغه حق خورم، او د پته یې د هغه حق دی او قسم وخورو دا به زه کوم. نو بل ورته وایي چې دا خو به اوس ته کوې، دا حق خو به ته خورې. ولې ځکه څه جلدي کړی؟ قسم یې خوړی نه، په ده لازم دی دا قسم به ماتوي. ها یو سړي وایي چې زه به پلانې کار پرېږدم، قسم یې وخوړو، هغه کار مکروه دی، حرام نه دی، مکروه دی، چې لکه دا به زه کوم، عفوا قسم یې وخوړو چې زه یو مکروه کار یاد کړو چې دا به زه کوم. کار حرام نه دی خو کول یې غوره نه دي،
او ده خو قسم وخوړو چې زه به یې کوم، نو موږ ورته وایو چې طریقه اوس دا دی چې مستحب دا دی چې ته دا قسم مات کې او دا کار ونه کړي، لکه چې دا کار څه دی، دا مکروه دی. بعض علما وایي دا آیت چې دی الله وایي زما نوم دې دپاره مه استعمالوئ چې ځان پرې د نیکۍ نه بندوئ. و د دې په شان نزول کې عبدالله بن رواحه رضی الله عنه مبارک دا نازل شوی. عبدالله بن رواحه قسم خوړلی و چې زه به د خپل اوښي سره د هغه د خور خاونو النعمان بن بشیر رضی الله عنهم قسم یې خوړلی و زه به د سره خبرې نه کوم. ښه هلته نعمان او د ده خور چې کومه د عبدالله بن رواحه خور وه په هغه واده وه، د دوی په منځ کې هم څه ورانۍ راغلی اختلاف راغلی، نو ده یو خو قسم وخوړو چې یو به زه د نعمان سره خبرې نه کوم، او دویمه دا چې زه به د نعمان او د هغه د ښځې په منځ کې جوړه نه راولم. الله ورته ویل دا څه خبره شوه، زما نوم استعمالوې او په دې کې چې نیکي به نه کوې او د خلکو په منځ کې به جوړ جاړی نه راولي. د دې باب کې نازل شوی. ابوبکر صدیق قسم خوړلی و کله چې خبر شو چې مصطح عائشه رضی الله عنها باندې چې بهتان لګېدلی و عائشه رضی الله عنها باندې، نو ده به کوم خبرې کړې، نو هغه قسم خوړلی و، غریب و ده به خرچه کول، وي د نن نه بعد دې زما نه روپۍ ویني. الله وایي نو قسم خورئ په دې چې نیکي به نه کوې. بیا دلته درې کارونه ذکر شو، کم دي؟ نه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، یعنی نیکی تقوا او د خلکو منځ کې اصلاح جوړ جاړی. ولې صرف دا درې کارونه ذکر شو؟ جواب دا دی چې څومره د نیکۍ اعمال ویني که نه هغې واپسې دې دریو ته کېږي. نیکي وي که نیکي خو عامه شوه، تقوا په دې کې هر څه نه راغلي، د خلکو په منځ کې جوړ جاړی، دا د نیکیانو په بنیاد کې دی. ښه کوشش کوئ چې د خلکو په منځ کې جوړ جاړی راولئ، اصلاح وکئ. دا ډېر غټ عمل دی، خو افسوس خبره دا دی چې دا لا پرېږدي چې خلکو منځ کې جوړ جاړی راولي، بعض لګوي په دې کې چې په څه طریقه دوه جدا کړي. والله سمیع علیم، او الله اوریدونکی پوهه دی. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، نراجري تاسو لر الله فعادتي قسمون استاسو، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، مگر رانی ستاسو پاگا چکڑی زرون استاسو. والله غفور حلیم، او الله ډیر بخونکی صبرناک دی. بله مسله اوس بیانېږي، خبرې سره خبره شوه، مخکې خبره د قسم وه، نو الله یو مهرباني ذکر کوي چې کوم چې لغو الیمین دی، هغه چې هغه بی ارادي عادتي قسمونه دي، الله وایي زه تاسو په دې نه رانیسم. اوس دا لغو الیمین دا څه ته وایي؟ یو تعریف د دې دا دی چې هغه په ژبه باندې غالبا راځي بې د نیت او مقصد نه، خو په تادی کې د انسان په ژبه راځي. لکه یو سړی نه په الله مې د قسم، نه په الله مې د قسم کې، او نه په الله مې د، او نه قسم مې خوړلی، او نه قسم. دا بعض اوقاتو کې سړي په ژبه هسې راشي، والله دې څه به کوې، والله راغی، والله مې درته وویل، والله کله هسې ژبه باندې راځي، ارادې د زړه نه نه. الله رب العزت په دې رانیونه کوي. لکه زمونږ بعض پښتنو کې دا رواج دی، او دا بعض په دې کې وایي ځکه چې اوس دا رواج د ډېرو نه ختم شوی دی، د میلمه ډېر قدر کول. او بعض دې قسمونه خوري، نه قسم دې ته به خورې، قسم مې دې زه مه وړم، او قسم مې دې زه مه وړم. دا اکثر ګورې غیر ارادي، دې سره څه داسې نیت نه وي چې به د زړه د کومې نه لګیا. الله وایي رانیول زه په هغه کوم بما کسبت قلوبکم، چې د هغې بنیاد هغه د زړه نه وي، اراده دې کړې د زړه نه، ښه سوچ دې ورته دی، بیا په دې رانیول کېږي. ها بعضو علماو دا ویلي دي، وی
لغو الیمین کې یا الیمین اللغو په دې کې دنه دا هم راځي چې سړی سخت غصه کې یو قسم وکړي الله په دې رانیونه کوي او دا حدیث کې راځي لا یمین فی غضب صحیح سند سره د عبدالله ابن عباس نه نقل دی لا یمین فی غضب کله سړي عقل بند شي که نه غصې هم ګوره مرتبې دي دلته مراد هغه غصه ده هغه عقل چې پکې کار پرېږدي نو چې عقل دې کار پرې خو تا قسم وخوړو په دې الله تعالی رانیسي دا الله رحم دی ښه دغه شان چا دا ویلي دي وی لغو یمین څه ته وایي چې الله پرې رانیونه کوي هغه دا چې یو سړی قسم وخوري په یو خبره باندې چې هغه تېره شوې ده او د ده دا ګمان چې زه رښتینی یم وروسته ورته پته ولګي چې خو داسې نه و لکه دی وایي یو کار شوی دی چې زما د په الله قسم وي دا داسې داسې شوی و اوس دی د خپل علم مطابق څه دی رښتینی دی یعنې ده سوچ کړی دی چې داسې و دا او داسې و دا بیا وروسته ورته پته ولګي چې خو داسې نه و الله په دې رانیونه کوي ځکه چې ده خو په ټیم چې قسم خوړو ده خو دا ګمان دی چې زه رښتینی یم وروسته پته ولګېده چې هغه داسې نه وه د رب رحم دی او کرم دی چې په دې رانیونه کوي دغه شان بل مثال پې وواله لکه یو سړی دی قسم وخوړو چې زما په جیب کې 100 روپۍ پرتې دي او دا د غالب ګمان دی چې دا دي 100 وروسته چې وویلو دا خو 19 دي 15 دي 30 دي الله په دې رانیونه کوي ځکه چې د خپل ګمان مطابق د رښتیا وي نو اوس یاده کوي بله مسله او دا ډېره اهمه ده یو خو دا قسم شو الیمین اللغو بې نیته بې مقصده عادتي ما په مثالونه هم ذکر کړو په دې الله رانیونه کوي بل قسم دی الیمین المنعقده ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان سوره المائده کې راځي اليمين المنعقده پوخ قسم خدا کم قسم دی هغه دا دی چې ستا اراده یي نیت یي او قسم وخوري چې زه به دا کار کوم یا دا کار به نه کوم او بیا اتا چې وي کوم به ودې نه کو یا تا چې وي نه به کوم هغه دې وکړو نو په دې کې بیا کفاره ده کفاری تفصیل برایزی په سورة المائده کی بل قسم چې دی دریم قسم هغې ته ویل کېږي الیمین الغموس هغه قسم چې انسان لره په جهنم کې غوپه ورکوي او هغه داسې لکه یو کار شوی دی او دی پې قسم خوري او دروغ وایي بیا د پته دی چې زه دروغجن یم لکه یو سړی قسم خوري یا کار شوی دی یا په دغه زمانه کې خو ده ته پته چې دروغجن یم لکه یو سړی قسم خوري زما دی په الله قسمي چې د ده دا برخه په دې ځمکه کې نه رسي او ده ته پته یې دی دروغجن دی نو په دې کې کفاره نشته د دې قسم کفاره نشته ځکه چې ده خو نه څه د کولو ویلي دي نه ځان د څه نه منع کړی دی خو قسم یې په دروغ وخوړو خو ته پته ده چې دا دروغ دي دې ته الیمین الغموس ویل کېږي حدیث کې راځي چې دې سړي له په جهنم کې غوپې ورکړی کېږي د کفارې مسله د دې نه وړه ده دا قسم د هغې نه خطرناک دی څنګه خطرناک دی هلته خو دې سړي دا زما دې په الله قسم چې زه به دا کار کو هغه ټیم د ده ښه پخه اراده دی چې دا کار زه کوم کوتاهي دې دلته وشو چې وروسته یې ونه یا نه کومه کوتاهي دې دا وشو چې وشو الله وایي کفاره ورکړه توبه مو بسې کفاره ورکړه خو دلته دا سړی ښه ورته پته دی چې زه دروغجن یم او قصدن عمدن پکې د الله نوم استعمالوي نو کم یو بدتر دی دی هغه اولنی دی نو دا سزا سخته ده کفارې دا سخته نه ده کفاره لس غریبانان ماړه که مسله ختمه شوه دلته مسله په کفاره نه ختمیږي جهنم کې غوپې دي نو دا درې قسمه قسمونه شو لغو عادتي بې مقصده د هغې وضاحت وشو دویم الیمین المنعقده چې د زړه نه اراده شوي او دریم الیمین الغموس چې هغه انسان لره غوپه ورکوي په څه کې په جهنم کې د قسم خبره ده نو الله اوس د ایلا مسله بیانوي الایلا
الإيلاء او دا نلسم حکم بیانی ایتونه به ووایي بیا مسلې بیانو. للذین یؤلون من نسائهم د پاره د هغه کسانو چې قسمونه خوري د خپلو ښځو نه تربص 4 اشهر انتظار د 4 میاشتو دی. فإن فاءوا نو که چېرته دوی راوګرځېدل فإن الله غفور رحیم یقینا الله بخونکی مهربان دی. وإن عزموا الطلاق او کچری اراده د طلاق یې کړي فإن الله سمیع علیم یقینا الله اوریدونکی پوهه دی. دی آیتونو کې مسله د ایلا بیان شوې ده. مخکې قسم باسو شو کنه، نو دلته اوس یو خاص قسم قسم ذکر کی او هغه دا قسم دی چې یو سړی دا قسم وخوري چې زما دې په الله قسم وي چې زه به خپلې ښځې ته نه نږدې کېږم. للذین یؤلون من نسائهم قسم وخوري خپلو بیبیانو یعنې خپلو بیبیانو ته به نه نږدې کېږي. او دا د جاهلیت په زمانه کې به داسې کېده د اسلام د راتلو نه مخکې چې یو سړي به د یو ښځې سره نالګي جوړه شو یا به یې خوښه نه وه نو هغه به یې داسې ځوړنده کړه بس قسم به وخوړو زما دې قسم وي زه به دې ښځې ته نه نږدې کېږم. نو نه به ورته بیا نږدې کېدو نه به یې پرېښوده. نو اوس د دې ښځې په باره کې دا هم نه ویلی کېږي چې خاوند یې شتي او دا هم نشي ویلی چې بې خاونده ده ځکه بې خاونده ورته څنګه یا خو پرېښودې نه ده. خاوند یې شتي دا مناسب نه ده ځکه چې دومره وخت کېږي هغه ورته نږدې کېږي نه پرېښودې ده. رب العالمین خو هغه باچا دی او هغه رب دی چې انسانانو ته او د مسلمانانو ته هر هغه سره لېږلي دي چې دوی ژوند پرې روان وي او ښه په رڼا کې روان وي. داسې نشي کېدی الله وایي دا خو ظلم دی. بعض راشي چغې ویروي اسلام کې د زنانو حق او زنانه سره زیاتې شوی دی او دا شي. اسلام چې زنانه له څومره حق ورکړی دومره والله که بل چا ورکړي. دا مسله اسلام ولې وچېړله چې زنانو سره ظلم نه کېږي. یو سړي قسم خوړلی زه به ښځې ته نه نږدې کېږم بس دی به ناست ټول عمر نه به نږدې کېږي او ښځه به دغه شان ناسته ژوړنده. دا د پښتنو کې هم شتي ورې بعض د جهالت کې وایي نه ورته نږدې کېږم وایي نه ورته ښځه وایم او نه یې پرېږدم. اورېدلي هم دي که نه هم دي. حل د دې څه دی تربص 4 اشهر انتظار څو میاشتې دی 4 میاشتې دی. نو که دی راواپس شو د څه نه د دې خبرې نه د دې قسم نه او دې ښځې ته واپس شو نو رب العالمین مهربانه دی. څنګه مهربانه دی یعنی نه رانیسي په دوی نه چې څه کوتاهیانې شوي دي په هغې نه رانیسي بل قسمونه مسمونه پکې شوي دي هغه به ورته الله وبخي. او که چېرته د ده اراده د طلاق وي وان عزموا الطلاق که اراده یې په رښتیا وي نو بیا دې طلاق ورکړي او الله اورېدونکی پوهه دی. څنګه الله اورېدونکی پوهه دی یعنی الله ته پته ده چې دا سړي د طلاق ولې ورکړو او دا ښځه د دې طلاق لایق وه که نه وه او دا ښځه څنګه وه څنګه نه وه الله وایي د دې هر څه نه زه خبر وم قیامت پر ورځ بیا پته ولګي. نو ښه اوس یې سړی وایي چې حل یې څه شو لنډه ده ووایه راته. لنډه درته وایم هغه دا شوه لنډه خبره هغه دا شو یو سړی دی قسم یې وخوړو چې زه به 4 میاشتې ښځې ته نه نږدې کېږم 4 میاشتې پکې ووایي او قسم یې پوره کو سپي نشتي څه نشتي 4 میاشتې تېرې شوې دې ښځې ته نږدې شو قسم یې پوره کو. یو سړی دی هغه دا وایي زه 3 میاشتې ښځې ته نه نږدې کېږم زه 2 میاشتې ښځې ته نه نږدې کېږم قسم یې خوړلی او قسم یې پوره کو نږدې شو بیا 2 میاشتې بعد 3 میاشتې بعد میاشت بعد رسول صلی الله علیه وسلم قسم خوړلی و که نه څومره 1 میاشت نه وتلی بیا کور ته صحیح ده. یو سړي 4 میاشتې قسم وخوړو او بیا 3 میاشت باندې ورغی کفاره به ورکړي کفاره به ورکوي ځکه 4 میاشتې ته وخت در ټاکله. یو سړي وایي زما دې په الله قسم وي چې زه به 1 کال ښځې ته نه نږدې کېږم شریعت وایي 4 میاشتې دي 4
موږ به دې سړي ته وایو چې راشه روه 4 میاشتې تا سره په دې 4 میاشتو کې 2 خبرې دي 4 میاشتې چې ختمې شي یا خو به دې ښځې ته واپس شي هغوی ما قسم خوړلی قسم به کفاره ورکړي او ښځې ته به واپس شي نه واپس کېږم خو ورته نه پرېږده چې داسې الله وایي پرېږده چې داسې نه وي اوس به طلاق ورکړي څومره ښایسته شریعت دی څنګه داسې به وي طلاق به ورکړي که چې دې طلاق نه ورکوي قاضي به د هغه د طرف نه به خپله طلاق ورکوي او حاکم او مشر چې په هغه ټیم کې مسلمانان او به خپله طلاق ورکوي دا سړي چې ګپ دی داسې الله رب العزت حقوقو ساتنه کړې ده د نارینه هم او د زنانه هم یو سړي قسم خوړلی دی عام قسم وایي زما دې په الله قسم وي د سره نه نږدې کېږم بل خو کال ویلی او دې څه بلکل موږ ده ته هم دقه وایي 4 میاشتې دي که واپس شوې کفاره به ورکې فإن الله غفور رحیم او الله بخونکی مهربانه دی که نه اراده د طلاقو دي په رښتیا وي نو بیا طلاق ورکه تنګوله سې وکوه خبره ختمه شوه اوس دلته 2 خبرې دي یوه خبره هغه دا ده یوه چې دې 4 میاشتو کې څه حکمت دی چې الله وایي انتظار د 4 میاشتو دی نو ګوره رب العالمین دا انسانان پیدا کړي دي او هغې چې څومره پیژني دومره د انسانان خپل ځان نه پیژني الله ته پته ده چې زنانه اکثر زنانه 4 میاشتو پورې د صبر ښه په اسانه کولی شي او په دې کې هغه واقعه مشهوره کله چې عمر رضی الله عنه ګرځېدو د مدینې په کوڅو کې د شپې او د یو زنانه دا خبره یې واورېده وایي که چېرته د الله یره نه وې خلاصه د هغې خبرې دا وه په مطلب که چېرته د الله یره نه وې نو ما به په ناروا طریقې سره چا سره نزدېکت کړی یا چا ته نزدېکت کړی نو بیا عمر رضی الله عنه تپوس وکړو دې خاوند کوم ځای کې دی سهار یې تپوس او ته خو عراق ته تللی دی کوم لښکر چې لېږلی شوی دی پکې تللی بیا هغه معلومات وکړو چې زنانه څومره وخته پورې صبر په اسانه کولی شي نو جواب ورته میلاو شو خپل لور نه یې پکې هم تپوس وکړو او ته یې 4 میاشتې هغه به یې دا قانون جوړ کړو چې څوک هم بهر ته ځي او په هر لښکر کې لا 4 میاشتو نه به زیات نه تېري که 4 میاشتو نه زیات وخت پرې راغی نو دی به واپس راځي د به ځای به بل شي دا هغه بیا قانون داسې جوړ کړو او لیکنې وکړو نو ځکه الله رب العزت 4 میاشتې د مدت ورکړی بله مسله او دا ډېره ناشنا ده د رب العالمین د شریعت ته سړی کله نه کله حیران شي چې څه د حکمتونو نه ډک دي الله داسې ولې نه دی چې که یو سړی قسم وخوري چې زه به ښځې ته نه نږدې کېږم نو دی به لازم نږدې کېږي او یا دې طلاق ورکړي داسې کېدی شو که نه شو کېدی نو 4 میاشتې حدودو پکې څه ضرورت و یو سړی دی وایي زما دې په الله قسم وي زه ټول عمر دې ښځې ته نه نږدې کېږم شریعت وایي 4 میاشتې دي یا یې واپس کا یا یې طلاق کړه نو دته داسې ولې نه ویلی کېږي چې راته څه ګډې وډې وې یا ښځه طلاقه که یا یې واپس کا 4 میاشتې 4 میاشتې به انتظار کېږي او ښځه به دقه شان ناستی ولې جواب یې تاسو واورئ د الله دین سره به محبت ډېر شي جواب هغه دا دی کله ناکله چې دې ښځې ته سړیتوب ښیي تربیت ښیي نو دې ته پکې ضرورت راځي الله وایي 4 میاشتو پورې خیر دی که سړیتوب ورته ښیي چې نه درځم ځه څنګه حکمت دی وکړي د سره درته نږدې کېږم ځه 4 میاشتې ټیم دی نو دا ښځه به پکې سړیتوب یې زده کړي هلته سړی مشر دی سړی څه دی مشر دی نو الله دې مشر ته گنجایش پرېښو چې دې ته پکې ټیم واله تا سره ټیم شتي 4 میاشتې 4 نه اخوا نه دا مو الله عدل دی صحیح دی ته مشر یې دا هم نه چې زیاتی یې کوې نو رسول سلم هم خفه شوی دی میاشت هغه قسم خوړله نو دا گنجایش دي دا گنجایش دي د ښځې د تربیت یو طریقه دا ده چې ته ورته وایي زه تا ته نه نږدې کېږم دا طریقه ده نو که اوس 2 خبرې دي که دا ښځه روغه شوي سړیتوب پکې راغلی او په خبره پوه شوي او 4 میاشتو نه زیات نو خاوند ته مو وایي چې نه واپس یې کړه
هغه وایي نه زما سره زړه نه لګي او دوی سو د بله کیسه شروع کړه خبره بل طرف ته وله زما سره زړه نه لګي نو طلاق یې کړی تا ښځې کې سړیتوب رانغی هغه شی دی 4 میاشتې تېرې شو هغه شی دی نو بیا په خاوند دروازه بنده نه ده یا خو یې را واپس کړه که دغه کوږ لرګی ځان سره ساتي ساتي سړی صبر کولی شي بس چشتي د غټو سینو خاوندان د غټو سینو خاوندان هغه وایي ګاره صاحب بړی وایي زارېږه د ښځې نه دا وایي الله عجیبه مخلوق پیدا کړی صحیح ده زارېږي ته خو فرق هم کوو په سړي او په ښځه کې بل دا ودونه د څه دپاره تاسو ته پته شته دا واده د دې دپاره چې سړي ژوند په سکون شي د دې دپاره صرف فقط نه ده چې زه یو ښځه راولم او زه به د هغې نه شهوت پوره کوم هغه به ما نه پوره کوي او موږ به خوراک څښاک کوو او بس ژوند به روان وي نو د دې دپاره چې سکون را شي نو چې سکون نه راځي او ښځې د دې سره چې 4 میاشتې چې خاوند لري دی او د دې سره هغې کې سړیتوب رانغی بیا پرېږده طلاق خو دی دې لپاره بله مسله دا یاده کوي بعضو ذهن کې دا ده او دا مسله بیانوي چې که 4 میاشتې تېرې شوې او دا خاوند رانغی نو دا ښځه طلاقه شوه بعضو علما هم دا مسله بیان کړې ده د دلیل په اعتبار سره او په دې کې صحابه کرامو فتوی هم دي هغه دا چې نه پخپله نه طلاقېږي 4 میاشتې بعد خو 4 میاشتې بعد به دا سړی قاضي محکمې ته حاکم ته مخامخ کېږي طلاقې وی نه بیا واپس که وی نه واپس کوم نه چې نه واپس کې قاضي به طلاق ورکوي نو پخپله نه طلاقېږي ښه پخپله نه طلاقېږي بله مسله دا د هغه چا دپاره دی چې قسم یې خوړلی ګوره ښه اوس بې قسمه داسې نه چې زموږ دا مسافر غریبانان په سوچ کې پرېوځي بې قسمه صحیح طریقه نه ده موږ یې صفت نه کوو چې دا ښه طریقه ده سړی د ښځې نه لرې وشي ښه طریقه خو نه ده خو ضرورت دی نو په دې کې بیا د اکثر د مسافرونه تپوس کوي چې سړی د ښځې نه څومره لرې پاتې کېدی څومره مدت دې کې ګوره شریعت مدت نه دی ښوولی شریعت مدت نه دی ښوولی خبره به هغه به ته ځان ته ګورې او زنانه ته به ګورې چې او دومره وخت مناسب ما سره هم دی بیبي سره هم دی هغه هم صبر کولی شي زم فتنه نه جوړېږي ګناه کې نه واقع کېږو د ښځې حق زه ادا کولی شم د بچو پکې تربیت کولی شم نو دومره به سړی اندازه ولګوي او به هر وخت تېر کړي خو دغه نه دغه په اندازه کې هم نه راځي دغه چې دي دا 4 او 15 کاله او 14 کاله او 20 کاله په جدا به ګورې کومه اندازه وي اوس یو سړی 20 کاله وشي رښتي پکې بعض زمري پراته دي 20 کاله شي نو که ده چې دا کومه اندازه لګولې ده دا ډېره عجیبه ده که عمر ټول 18 کاله شي عمر ټول 18 کاله شي د 20 کالو دی چې موږ وایو چې راغلی دی ځه اندازې بیا د څو کالو ولګوله د 20 چې 20 کې مسافرۍ له راغلی نو په 20 کې بیا ځم نو دی به یې 2 چکرې ولګوي 20 او 20 40 او هغه د اولنۍ ورځې 20 دا اندازې په شریعت کې نشته مناسب اندازه به هغه ولګوي او کفاره ټول یو شان ده هغه ما قسم ذکر کړ یمین المنعقده چې سړی وایي چې زه به دا کار نه کوم او ویې کو او زه به دا کار نه کوم کوم به او ویې نه کو کفاره خو حق یو ده نو ده ویلي زه به ښځې ته نه نږدې کېږم او نږدې شو اوس چې خبره د طلاق وه وین عزموا الطلاق نو اوس د طلاق احکام بیانېږي او دا شلم حکم تشریعي دی په دې صورت کې اوس هغه دا چې یو زنانه طلاقه کړی شي نو د دې عدت څومره دی یو څو مسلې به بیانېږي په دې عدت کې 5 مسلې عدت د طلاق شوده زنانه دغه شان زنانه به حقیقت بیانوي نه به که په خېټې بچی نه به هغه پټوي نه به حیض پټوي دغه شان درېیمه مسله به دا بیانېږي چې خاوند حقدار دی د دې چې ښځه په عدت کې راواپس کړي هغه کوم عدت دی تفصیل به راځي څلورم دا چې څنګه چې د نارینه حق دی په زنانه نو د زنانه هم حق شته په نارینه باندې پنځمه دا خبره به کې بیانېږي چې د سړي حق په زنانه باندې څه دی هغه زیات دی نو دا آیت به ووایو او بیا به دې کې چې کومې مسلې دي هغه بیانو هغه ډېرې اوږدې مسلې دي تفصیلي
والمطلقات او هغه زنانه چې طلاق کړې شي يتربصن بأنفسهن 3 قروء انتظار بکی بخپلو زانونو باندې 3 حیزه ولا يحل لهن او ندی حلال دی زنانو لرا ان یکتم چی پټ کی اگس ما خلق الله اگس چی پیدا کړی دی الله فی ارحامهم رحمون ددوی کی ان كن يؤمنون بالله واليوم الآخر کچری دوی ایمان لري په الله او په ورځ وروستنۍ وبعولتهن احق بردهن او خاوندان د دوی ډیر لایق دي په واپس کولو د دوی فی ذلک په دغه موده د عدت کې ان ارادوا اصلاحا کدوی غواړي اصلاح لرا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف او د پاره د ښځو حقونه شتي په شان د هغه حقونو چې په دوی باندې دي بالمعروف په ښایسته طریقې سره وللرجال علیهن درجه او د سړو د پاره په ښځو باندې اوچته مرتبه ده والله عزیز حکیم او الله زورور حکمتونه واله دی. دغه ډېرې زیاتې مسلې دي، یو مسله نه ده. اولنۍ مسله والمطلقات او هغه زنانه چې طلاق کړې شي. دا خبره یاده کړئ د طلاق دا مسله او دا حکم په شریعت کې د دې راتله د الله رحم دی. دا هم د الله رحم دی. څنګه؟ لکه څنګه چې شریعت د ښځې او د خاوند دپاره یو روا طریقه بیان کړې د یو ځای کېدو، دا رحم دی که نه؟ دغه شان د طلاق هم رحم دی. سړی به وایي طلاق څنګه رحم دی؟ دا خو واضح دی چې ښځه او خاوند یو ځای شي او د هغوی بچي کېږي او ښکلی ژوند روان دا الله رحم دی. جدا کېده څنګه الله رحم دی؟ نو هغه دا لازم نه دی چې هره رشته او هر تعلق د ښځې او د خاوند به کامیاب وي، لازم نه ده. کله داسې شي چې دا رشته سکون پرېږده دا یو عذاب جوړ شي، نو د هغې حل څه دی؟ طلاق دی. نو دا د الله رحم نه شو؟ اوس که الله داسې ویلی وی چې سړیه دغه ښځه ده اوس یې ګرځوه، کار څنګه ده؟ د مرګه پورې ته خلاصې نشتي. دا خو سخته وه بیا مسله. لکه بیا څوک په جاښه وړېدلی د هغه نصیب دی بیا دغه جاښه ګرځوه ځان سره. یا ښځې سره خلع مسله دا هم رحم دی. ښځه هم مطالبه کولی شي چې دا سړی به ما پرېږدي او هغې سره شرعي وزري، دا مطالبه ده. مونږ خو دلته وخاندل چې کله مونږ وایو چې دغه جاښه خو که په ښځه باندې جاښه واوړي نو بیا دا مسله ده. شریعت کې ټول رحم دی، ټول د الله کرم دی. بله خبره یاده کړئ دا طلاق ګوره صرف دې دپاره نه دی چې قرآن کې به وایو او حدیثونو کې به وایو او نور که چا غږ وکړو نو بس نه. دې کې افراط و تفرید دی. افراط و تفرید دا دی چې بعضو ملکونو کې ډېره اسانتیا خلکو جوړه کړې، طلاق او ډزه او طلاق او ډزه او طلاق او 2 خبرې او طلاق، په 3مه خبره او طلاق. دا زیاتې دي. یو حدیث کې راځي اگر که سندن کمزوری دی چې په حلالو کې چې الله کوم شی بدي شي نو هغه طلاق دی، او سندن کمزوری روایت دی. بعضو څه چل کړی دی یعنی مني چې شریعت کې طلاق شتي خو ورکول یې نشتي. طلاق شتي نو بیا دا څنګه شتي چې ورکول یې نشتي؟ د دې غریب ژوند د سره تېرېږي نه، ژوند یې بلکل مفلوج دی، ولاړ دی. د ښځې ژوند د سره تېرېږي نه، د یو بل مخونو ته نه ګوري، د یو بل وینې څکي، خو نه چې طلاق به نه ورکړي. نه طلاق دی د څه دپاره بیا؟ طلاق خو د دې ورځې دپاره دی چې د یو مسلې حل نه راوځي. هغه سورة النساء کې به راشي حل به ته راوباسي په ډېرو طریقو سره، 5-6 طریقې دي. هغه طریقو کې چې ته کامیاب نه شوې بیا طلاق والا مسله راغله، بس یې طلاق یې کړه. په سورة النساء کې به راشي الله وایي هر یو له به الله یو لار راوباسي. سړی به ځان له بل واده وکړي، دې ښځې ته کېدای شي بل مېړه میلاو شي. نو دا خو نه دی چې د مرګه پورې بیا ته دغه غم کې اوسېږي او هغه به په دغه غم کې اوسېږي. نه،
نو دې ته افراط او تفریط وي. د دواړه طرفونه په غلطه دي. صحیح طریقه دا ده حتی الوسع کوشش چې طلاق را نشي، ګزاره به کوي. او ګزاره به څوک کوي؟ دواړه. خو ډېره سړی به ډېره ګزاره کوي. طلاق د هغه په لاس کې دی، ښځې په لاس کې نه دي. ګزاره به ډېره هغه څوک کوي چې په لاس کې طلاق دی. دا هم د الله رحم دی چې طلاق د سړي په لاس کې. الله اکبر. کم کار به د الله ذکر کوو، د هغې حکمتونه به بیانوو. د ښځې زړه ډېر تنګ، د ښځې زړه تنګ، د سړي زړه ډېر پراخ. ګوره سره د دې چې دا خاوند دومره سختې تېروي او دومره څه کوي، معمولي چې د ښځې سره خبرې واوړي راوړي دا ورته ته ماله څه کوي دي، کیسه ختمه شوه ټوله. اوس سوچ وکړه که دا طلاق د دوی په لاس کې دی، بیا خو الله که موږ ړقېدلی یم غږ به هم نه شو کولی، به غلي به ناست که ډوډۍ یې راوړه ښه ده که دی. ځکه چې د ډوډۍ نه خوراک نه دا خو ښه ده که نه چې کور کې خو شپه تېری راځي. اوس چې راته ووایي چې ته ډوډۍ کې زه طلاق یې ګرځم، نو بیا به څه کولی؟ او دا بار به ګرځېدو را ګرځېدو، یو ته به وایي چې زه طلاق کړی ما، بل ته وایي زه طلاق کړی، یو بل ته به مخ هم نه شو ښکاره کولی. خلکو به وایي چې هغه دی روان دی ښځې چې طلاق کړی. هغې عقل کمزوری دی. سره د دې چې دا نارینه په دې ښځو ځان وژني، مسافري وله کوي، او چې څوک وله دا ښځه په بده یاده کړي که نه، یو کس دوه نه پوره قومونه پکې وجلی شوي دي، صرف په دې چې یوه ښځه یاده کړی شو. سړی دومره غیرت کوي او دومره سخته تېري، او د هغه په مقابل کې ښځې ته وګوره هغه هم سخته تېري، هغه نارینه ته نه رسي. دا ښځه څه ووایي، دا ګډې وډې م وایي، دا په خدمت کې کمی هم کوي، دا کله د هلک د مور پلار سره بې ادبي هم کوي، دا کله د بچو تربیت هم صحیح نه کوي، کله پخلی هم صحیح ونه کړي، کله د خاوند حق نشي ادا کولی، کله پکې دینداري ډېره نه وي، کله پکې دا نه وي، کله پکې دغه نه وي، کله پکې دا نه وي. سره د هر څه د سړی د طلاق ټکی نه استعمالوي. پکې د عقل خاوند دی، د عقل پوره دی، د سره صبر دی، او د ښځې عقل نیمګړی دی، صبر ورسره نشته. معمولي خبره به بیا طلاق ورکولی. دا هم د الله رحم دی. نو که یو سړی وایي چې خلع خو شتي زنانه په لاس کې، نه خلع داسې نه ده، هغې کې شرط دی. یو ښځه چې د خاوند نه دا مطالبه کوي چې ما دې ازاده کړي، نو دا به یو عذر ښیي چې هغه عذر قابل قبول وي. شریعت کې قابل قبول صحیح ده. شریعت داسې نه دی ویلي چې ښځه خبره وکړه چې بس بیا به جو ازادۍ ګرځي به، نه، دا حق د سړي سره دی. زنانه د خلع مطالبه کوي، حالاتو ته به کتی کېږي، عذر یې صحیح دی که نه دی. که عذر یې صحیح نه وي نو بیا خو داسې نه شي ویلی سړي ته چې ته یې ازاده کړه. عذر یې قابل قبول دی، بیا موږ دې سړي ته څه وایو چې پرېږدی زنانه، هغې سره حق دی. زنانه طلاقه شوه، الله وی دا طلاقې شوي زنانه به انتظار کوي په ځانونو باندې، بانفسهن. دې ته څه ضرورت؟ الله به داسې ویلی چې انتظار به کوي، نو دی به کې ویلي چې په ځانونو باندې ځان بندول غواړي. انتظار کې ځان بندول غواړي. لکه اوس یو خاوند راورسېږي نو ښځې له طلاق ورکړه، نو 3 حیضه عدت دی، 3 حیضه چې په دې باندې 3 پیرې دا ماهواري راشي، دا به انتظار کوي، دا بل چاته واده کېدی نشي، نه بل څوک غوښتی شي. نو دا دومره وخت صبر کول، ځان بندول غواړي او لږه سخته تېرول غواړي. نو ځکه الله وایي یتربصن بانفسهن، ځان به راټینګوي. څومره؟ 3 قروء، 3 حیضه. بعضو علما ویلي وي 3 طهره، یعنې چې 3 پیرې په دې طهارت راشي، خو راجح دا دی چې 3 حیضه، ځکه چې حدیث کې دا راځي فاطمه بنت قیس رضی الله عنها په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغلې وه، هغه وایي یا رسول الله په ما باندې وینه راځي او چې دا به څه مسله وي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویي انما ذلک عرق، دا هسې د رګ وینه ده، دا هسې د رګ وینه ده، د دې څه مشکل نشته. فانظري اذا اتاکي قرؤکی فلا تصلي. خو چې کله ستا حیض راشي، حیضه ورځې پکې راغلې ماهوارۍ، هغه بیا حساب وکړه نو بیا لمونځ نه کوي، روژې به نه نیسي. نو هلته هم ګوره حیض ته قرء ویلی دی. فاذا مر قرؤکی فتطهري،
نو طلاق شوي زنانه څومره عدت به تیری؟ 3 حیزه. فایده یاده کوي، دا ورته بله فایده ذکر کړم. اولنۍ خبره هغه دا یاده کوي د زنانو عدت په 5 قسمه دي. زنانه چې عدت تیری د 5 قسمه دي. یو هغه زنانه چې په هغوی باندې مهواري راځي، نو د دوی عدت څومره دی؟ 3 حیزه به دوی صبر کوي. 3 حیزه. دویم، که چېرته دا زنانه په خېټه ماشومي او د دې خاوند مړ شو یا یې طلاق کړه، دا خبره ساتئ، که خاوند یې مړي او که طلاق شوي، ځکه چې عدت د خاوند د مرګ هم دی که نه. په دې دواړو حالاتو کې د دې عدت د ماشوم د پیدایشه پورې دی. یو زنانه ده په خېټه ماشوم ده او خاوند طلاق کړه، عدت کوم وخت پورې دی؟ ماشوم د پیدایشه پورې. یو زنانه ده خاوند یې مړ شو د دې په خېټه ماشوم دی، عدت ماشوم د پیدایشه پورې. دریم قسم زنانه هغه دي چې هغوی د حیض نه ناامیده شوي دي، مهواري نه راځي، ناامیده دي. الله رب العزت د دوی حکم په سورة الطلاق کې ذکر کړی دی، فعدتهن 3 اشهر. 3 میاشتې به تېري. 3 میاشتې. یو کس دا ویلی هم شي چې په 3 میاشتو کې او په 3 حیضو کې څه فرق دی؟ فرق دا دی چې دا 3 حیضه د 3 میاشتو نه په کمه کې هم راتلی شي، خو دلته به 3 میاشتې پوره کوي لازم. هغه زنانه چې هغه ناامیده دي د څه نه؟ د مهوارۍ نه. دا څو قسمه زنانه شوې؟ 3. څلورم هغه چې خاوند یې مړ دی، المتوفى عنها زوجها، خو دا انشاءالله سوره بقره کې دي سبا راشي دا مسله. که دا خاوند د دې سره یو ځای شوی دی او که یو ځای شوی نه دی، که عمر د دې زنانه کم دی او که ډېر دی، د دې عدت 4 میاشتې او 10 ورځې دی. څنګه یو ځای شوی دی یو ځای شوی نه دی؟ هغه دا یو سړی دی یوې ښځې سره نکاح وکړه، خو دا جنۍ لا رخصت شوې نه ده او سړی مړ شو، عدت څومره دی؟ 4 میاشتې 10 ورځې. ولې؟ ځکه چې دا احترام دی د دغه عقد کوم چې شوی دی او دا د خاوند نکاح ته وړېدلی او د احترام د خاوند چې دا معمولي رشته نه ده. صحیح ده که هغه دې سره میلاو شوی نه دی، خو 4 میاشتې 10 ورځې به تېروي. څو شو؟ 4. 5م قسم هغه زنانه چې په هغې باندې حیض راځي، مهواري راځي او هغې سره یو کس نکاح وکړه او لا دخول یې نه دی کړی، یعنې یو ځای شوی ورسره نه دی، یو بل سره جدا شوي نه دي او طلاق یې کړه. د یو ځای کېدو نه د جدا کېدو نه مخکې یې څه کړه؟ طلاق کړه. نو په دې باندې د طلاق عدت نشته. ګورې تاسو زما په دې مسلو پوه شوي که نه؟ مختصر بیا ده، کومه زنانه چې مهواري راځي دا به 3 حیضه انتظار کوي طلاق کې. د کومې چې نه راځي ناامیده ده هغه به 3 میاشتې تېروي. د کومې زنانه په خېټه چې ماشوم دی د هغې عدت د ماشوم د پیدایشه پورې دی. 4مه چې خاوند یې مړلی 4 میاشتې 10 ورځې عدت دی. 5مه هغه طلاقه شوي زنانه چې له د خاوند سره جدا شوي نه ده، یو ځای شوي نه دي، په دې باندې عدت نشته. شته به؟ نشته به. بله مسله، ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، او نه دي جایز دی ښځې لره چې پټ کړي هغه څه چې د دې په رحم کې دي. ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، که چېرته د دې ایمان په الله باندې او په آخرت باندې. څنګه؟ لکه یو ښځه د هغه طلاقه شوه، خاوند ورله طلاق ورکړو، اوس دې له دا نه دي جایز، دا به ښه سپا سپا خبره کوي د مهوارۍ په باره کې، د څلوېښتۍ په باره کې، په خېټه باندې حمل شتي او که نه، سپا خبره به کوي چې خبره واضحه شي. امام قتاده رحمه الله به وایي، رحمه الله وایي جاهلیت په دور کې به دې سم کېدو چې یو زنانه به کله طلاقه کړی شو که نه، او د دې په خېټه به بچی و او څوک خو به ترې نه و خبر، صرف به دې ته پته وه، نو دې به غږ وږ نه کوو د دې دپاره چې بیا نسبت دې بل خاوند ته کېږي که بل چا سره واده وکړي. نو رب العالمین وایي زنانه د دې کار نه منع کړي، صفا خبره وکړي، ځکه چې هلته په دې باندې نور احکام بنا دي. د حیض سره مسلې تعلق ساتي، د حمل سره مسلې تعلق ساتي، نو چې ښځه طلاقه شوه دا به څه پټوي نه، خبره به ښه ښکاره کوي.
بل مسله دی آیت کې وبعولتهن احق بردهن فی ذلک، او خاوندان د دې ښځو ډیر حقدار دي چې دوی را واپس کړي دغه ښځو لره فی ذلک په دغه عدت کې. نو اوس مسله یې ده چې خو ته غوږ کولاو کوي، کله مسلې ته غوږ کولاو نه وي نو سړی نور څه اوري، او چې نور څه اوري نو بیا به نور څه وایي، نور څه چې اوري نور څه به وایي، نو نورې جاخې به جوړې کړي. لکه خبرې ته غوږ ږده. طلاق یو رجعي دی یو باین دی. رجعي معنی هغه طلاق چې د هغې نه بعد خاوند سره حق شته چې ښځه را واپس کړي. باین هغه طلاق چې بس اوس حق نشته را واپس کېدو الا په یو صورت حال کې، او هغه به زه ذکر کوم سبا انشاءالله. ها طلاق رجعي څو دي؟ دوه که درې؟ درېم باین دی. نو داسې نه چې کله درته څوک داسې کله د یو کس د معلومولو طریقه دا ده چې ته سوال داسې تعجب کې وکړې ده پته لګي چې دی ګډوډ کېږي که نه. چې یو مولوي صاحب نه ما امتحان اخیستو، هغه ادارې ته راغلی استاذ کېدو، ادارې والا ما ته ویل دنه امتحان واله چې ده سره سشتي که نه. هغه سره چې زه کېناستم خبرې اترې م کولې پوښتنو ما یې مړي اوري که نه اوري؟ هسې ما چې ده پته وایي دی څه وایي، وی مړي نه اوري. وایي څنګه مړي نه اوري؟ وی نه اوري. اوري. زما صحیح شو. په دې څه دلیل دی چې مړي اوري؟ یاره وایي نور راته پته نشته، خو د بجلیګر مولوي صاحب یو بیان کې ویلي چې مړي اوري. نو ما ته په دې شهادو باندې څه کېده دومره سندونه دا پیټۍ چې دې راوړی دی یا پیټۍ، او ته پلاني ځای کې مو 2 کاله، پلاني ځای کې 3 کاله، پلاني ځای کې فارغ او سند او تجوید. اخر کې ته ما ته وایي چې د بجلیګر مولوي صاحب یو بیان کې ما اورېدلی. نو دا خو به عام سړی هم دا وایي چې ما د بجلیګر مولوي صاحب نه اورېدلی. نو ته وږې څه فرق شو؟ ما خو زه عام سړی به راولم دلته به استاد شو. هغه هم شاګردانو ته وایي چې بجلیګر مولوي صاحب ویلي چې اوري، او بجلیګر مولوي صاحب وایي چې نه اوري. اوس که ما تا د بجلیګر مولوي صاحب نه وی اورېدلی تا به څه کوې؟ بیا موږ څه کولی؟ نو طلاق رجعي څو دي؟ 2. اولنی طلاق ښځې له یو کس ورکو، او دې نه بعد عدت دی. دویم طلاق ورکو عدت دی، دریم نه بعد هم عدت دی. خو د اولنو 2 کې هغه دا چې دی دا ښځه را واپس کولی شي. وبعولتهن احق، او خاوندان الله ډېر حقدار دي. مطلب دا شو چې د واپسۍ حق د چا سره دی؟ خاوند سره. اوس یو سړی دی ښځه طلاق کړه، طلاق رجعي دی اولنی او دویم. عدت په دوران کې ښځې دا وی زه تا ته واپس شوم. دا حق د رجوع د ښځې سره نشته، دا د سړي سره دی. فی ذلک په دغه موده کې معنی که خاوند دا ښځه را واپس کوي نو دغه عدت کې که هغه یا 3 حیضه دی یا 3 میاشتې دی، یا به 3 حیضې یا به 3 میاشتې. په دې کې به دی دا ښځه را واپس کوي. نو کوي به څه؟ صرف به پې 2 ګواهان ونیسي. 2 ګواهان، پلانیه او پلانیه. تاسو ګواهان شئ ما خپله ښځه را واپس کړه. دا ښځه داسې هم را واپس کېدی شي په خبره، او دا ښځه داسې هم را واپس کېدی شي لکه اوس یو ښځه د طلاق ورته ملاو شوی، هغه جدا کمره کې سمړي او سړی جدا کمره کې. د عدت په منځ کې دا سړی د دغه ښځې دې کمرې ته ورغی، دا هم رجوع یو طریقه ده. د دې چې کله هلته ورغی معنی دا چې دی را واپس کړې ده، یا یې را وغوښته خپلې کمرې ته. خو 2 ګواهان. حکمت څه دی؟ یو دا چې دوی ته پته ولګي چې دا مسله چې ټوکه ټکاله نه ده، چې کله وغواړه پرېږده او کله وغواړه راولي. 2 کسان به راولي چې خلک خبر شي. بس څه وایي چې مسله کله پټه وي که نه نو حیا ولې نه ورځي؟ د الله نه خو له حیا نه ورځي. هلته مخلوق ته خبر نه وي نو دی پکې لګي. حیا بیا دله هله ورځي چې کله مخلوق ته خبر شي. نو ځکه الله وایي 2 کسان پې خبر کا چې پته دې ولګي. بله فایده پکې څه ده؟ ګوره د نن موږ څو حکمتونه ذکر کړو، او دا راته حکمت ذکر کړو د الله دین سره به دې محبت ښه ډېر شي. هغه دا یو سړی دی ښځه را واپس کړه،
کور کې دننه خو سبا به دا مسله بیانون چې طلاق رجعي کې به ښځه کوم ځای کې اوسېږي عدت په دوران کې د خاوند سره خو هلته ده بس دوی جوړ جاړی راغله واپس ګواهان یې پرې جوړ نه کړو هفته بعد هغه سړی مړ شو هفته بعد سړی مړ شو ښځې وي میراث خلکو یې ته به یې طلاقې کړې حکمت ته پته ولګېده یا ښځه مړه شوه خاوند د میراث غږ وکړو خلکو یې ته طلاقې کړې وه هلته دوه ګواهان رالو ویې موږ وو دی چې کله واپس کوله رب زموږ د حقوقو داسې خیال ساتلی دی د دې دین نه لرې کېده ځان تباه کول دي او دین کې چې وي او دیندارۍ کې وي ستا هر څه محفوظ دي ذره ذره حق ستا هغه محفوظ دی که هغه نارینه دی او که هغه زنانه دی ها بله خبره پکې الله وکړه ان ارادو اصلاحا الله اکبر ان ارادو اصلاحا خاوند حقدار دی د دې چې ښځه را واپس کړي خو په نیت د اصلاح سوچ دې وکړي الله وایي عدت په منځ کې دې سوچ وکړي که دا ښځه را واپس کړي او ژوند ورسره برابر تیرې چې خو را واپس یې کړه او که نه سبا له بیا دغه جاښه ده نو بیا یې څه را واپس کړي بیا خو یې ته تنګې جاهلیت په دور کې یو دا طریقه م وه چې زنانه به یې طلاقه کړه بیا به یې د عدت ختمېدو ته انتظار کوو بس چې عدت به ختمېدو شو وایي ما واپس کړې ده بیا به طلاق ورکړو بیا چې به عدت په ختمېدو شو بیا به دا خو ما واپس کړې ده هغوی سره خو د طلاقو څه شمار هم نه و که شریعت کې خو الله درې مقرر کړو نو هغه به دقه قیسه وه طلاق شوی ما واپس کړې طلاق شوی ما واپس کړې طلاق شوی الله وایي صبر څه ګپ دی دا څه لوبه ده دا خو ښځه ده دا خو انسان دی د دې حقوق دي نو ځکه یې بیا دا ووایي ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف او په زنانو باندې او د زنانو دپاره هم حق شتي لکه څنګه چې په دوی د نارینهو دی په ښه طریقې سره بالمعروف ښه طریقه یعنې د شریعت موافق خیال هم دی که نه الله داسې ولې نه وي چې نارینهو چې په زنانو کم حق دی دغه شان د زنانو په نارینه دی نو الله داسې ووایي د زنانو حق شتي لکه څنګه چې په دوی د نارینهو دی ته زما به دې خبره ونه رسېدي ورسېده وجه څه ده وجه هغه دا ده چې اصل کې دلته کمزوری چې دی هغه دا ښځه ده سړی خو زورور دی نو ځکه الله کمزوری مخکې ذکر کړو وایي لهن کې ضمیر چا ته راجع دی ښځو ته او د ښځو دپاره حق دی لکه څنګه چې په دوی د نارینهو دی حالانکې دا خبره داسې هم کیدی شوه او د نارینهو چې په زنانو څنګه حق دی دقه شان د زنانو دپاره هم دی والله زنانه را مخکې کړي چې دا کمزوري دي وللرجال علیهن درجه او سړي ته مرتبه اوچته ده الله اکبر دې کې ما یو تفسیر کتلی وللرجال علیهن درجه او سړی اوچت دی نو خو واضح ده چې سړی اوچت په څه دی مرتبه په دې اوچته دی چې سړی دی نر دی کمال پکې دی او سبحان الله دې ته وګورئ جهاد کې سړی مخکې دی میراث کې د سړي حق ډېر دی ډېر ودونه کول د ډېرو ښځو سره واده کول دا د سړي حق دی د ډېرو زنانو سره ودونه کول طلاق د سړي حق دی ښځه را واپس کول د سړي حق دی طاقت کې زور په بدن کې زور دې کې سړی مخکې دی زنانه ته ادب خو دا د سړي حق دی نبوت دا سړو ته میلاویږي او دغه شان امامتي مشرتیا د دین یا د دنیا دا به څوکي دا به سړی قاضي به څوکي دا به سړی او داسې به شي بیا ځه دا ما چې کوم بعض مسلې ذکر کړي په دې کې به د زنانو کیدی شي په بعضو خبرو کې څه حق وي خو هغه به د سړو مرتبو ته نه رسي لکه موږ مشرتیه ووایو بعض ځایونو کې مشرتیه زنانو ته حواله کیدی شي خو هغه بعض ځایونه دي او خاص حالات دي
سوا د نبوت نه، نبوت کې قصې نشته، نبوت صرف په چا کې دی؟ هغه سړو ته دي. نو وللرجال علیهن درجه، او د سړو مرتبه په هغوی اوچته ده. ما هغه مسله څه ذکر کوله، اما چې ما ډېره عجیبه خبره دا ما د یو عالم په تفسیر کې کتلې وه، هغه څه ډېره ناشنا خبره کړې، زه ورته ډېر حیران شو. لیکن موږ ته خو معلوم هم دا ده او د دې سي چې د سړي مرتبه اوچته ده، ځکه چې ځکه اداري عقل یې پوره دی، بدن یې پوره دی، عبادت یې پوره دی. هغه وایي دې کې یو بله نقطه ده، د سړي دا مرتبه ولې به د ښځه باندې اوچته ده؟ هغه ده دا سړی زورور دی او ښځه کمزورې ده. دا خو ټول خلک مني، د عقل خاونې مني، لیونی به یې نه مني، نشهیز به یې نه مني، کیدای شي ودې یو سړی نه مني، نور چې د عقل خاونې او بیداري هغه یې مني چې سړی زورور دی، ښځه کمزورې. الله وی د دې کمزوري هم حق شتي په دې زورور باندې حق شتي. نو دا زورور راولګېدو د کمزوري حق یې ومنو، حالانکې زورور تی دی ښځې زیاتې وکړو کله ناکله، خبرې اترې ډېرې وکړې، چغې یې وواله، حالانکې ده کمزوري، هغه زورور غلی شو. د سړي ډېر حقوق دي پوره نشي ادا کولی، هغه زورور پرې غلی شو. نو کله چې ده د خپل حقوق معاف کړو دې کمزوري ته، الله وایي د ده مرتبه اوچته دی ښځې نه. ښځه موږ ته حقوق نشي معاف کولی، ځکه چې موږ ته زورور یو، موږ ورته معاف کوو. په دې نقطه ونه رسېدې؟ دا داسې نقطه ده چې یاد هم کړه که نه، هسې به برید ته وایي راته وایي خو برید به هلته وایي راته وایي چې دا کار دې کړی، مشرتیا دې کړي، حقوق دې ورته معاف کړي، ګزارې دې ورسره کړي، اوږه دې کوزه وړي، هله هسې به نه برید ته وایي راته. داسې د هغه علم وضاحت و دې ذکر په ما ډېر خوږ لګېدلی. هغه چې دې سړي له الله د مرتبه ورکړې په دې، لکه اوس ګوره دوه کسان وران شو، یو زورور دی بل کمزوری دی، او حق د زورور کېدو هغه دا وی زه خیر ده سه په دې کې مرتبه د چا اوچته شوه؟ د هغه زورور. ځکه حالانکې د هغه اوس هم رسېدو، هغه حق هم ډېر و، دلته هغه په حق هم خو بیا هم داسې وي. نو الله رب العزت ځکه دلته وویل الرجال علیهن درجه والله عزیز حکیم. دې خبرې ته خیال دی، او الله زورور دی، حکمتونه والا دی. الله زورور دی چې دا څومره احکام یې ته بیان کړو که نه، څوک ورته دا نشي ویلی چې یا الله ولي. او حکیم دی، نو دا څه احکام چې بیان کړو په دې هر یو کې ګوره حکمتونه دي، هسې نه دي ویلي. سبا به انشاءالله شروع کوو د 229 آیت نه، 229 نمبر آیت نه به سبا شروع کوو. او الله رب العزت دې موږ پوه کړي په دین باندې، او الله رب العزت دې زموږ توجه دين تكي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.